کعب بن احبار دا د یهودیانو ډېر غټ عالم په تورات ډېر پوه بیا نیکبخته وروسته ایمان راوړي ایمان چې راوړي کله چې دا آیاتونه ولده باره یې لاس ته رقم ونیوی ول قسم دې مې په خدای چې د تورات د بسم الله له لاندې دغه پیغامونه الله بیان کړي دي کوم چې په کتاب الله قرآن عظیم شان کې بیان شوي ده نو دا درې هغه آیات دي چې د آدم علیه الصلاة وسلام سره د نبي علیه الصلاة وسلام پورې څومره انبیا راغلي دي څومره کتابونه راغلي دي په هغه ټول انبیاو او د هغه ټولو کتابو کې د دې خبرو تذکره وه او داسې وه کومه خبرې دي راسې اوس خبرو ته راځو پر دې به زموږ رسالت دوې درې جمعې بحث شروع دي نن یوه خبره کوم الله جل جلاله په دې وصیت کې په دې مهمه خبره کې الله وایي قل تعالوا راسي څه وخت یو سړی ناست بې توجه ناست موږ ته وایي الې راځي دې جس کښې دا متوجه ده پاره استفاده تعالوا الله تشركوا بالله شيئا اول وصیت دا دی د رسول الله اول وصیت دا اول حکم د قرآن دا ده کوم الله تشركوا بالله شيئا د خدای تبارک و تعالی سره به هیڅ قسم شرک نه کوي دا در ټولو ستر ګناه ده در ټولو خطرناکه ګناه ده د شرک په ظاهر خو موږ د معمولي درې لفظ شرک شین را کاف شرک لیکن په باطن کې دا ډېر غټ شی دی شرک د ټولو ګناهو جړ دی هره ګناه الله تبارک و تعالی معافوي لیکن شرک نه معافوي که یو سړی په حالت کې د شرک العیاذ بالله مړ شو الله دې موږ وساتي پروردګار عالم دې موږ ته ایمان نه سره جلا کړي ډېره بدبختي ده دا د شرک نه ډېره بدبختي ده وایي که یو سړی په دنیا کې په حالت د شرک کې ولاړی دا سړی په در ټولو خطرناکه ناکامي باندې دا سړی ناکامه سو د دنیا او آخرت ناکامي د دې سړي په برخه سو نو الله وایي الله تشرکو به شیئا د الله تبارک و تعالی سره په هېڅ رقم شرک مه نسئ ان الله لا یغفر ان یشرک الله نه بخشي کوم سړی چې د خدای تبارک و تعالی سره شرک وکړي ویغفر ما دون ذلک د دې څخه اخواته هره ګناه چې معافي وغواړي الله یې بخښي لیکن شرک نه بخشي تاسو وګورئ نبي علیه الصلاة وسلام چې د نبوت دعوه شروع کړه په دا وخت کې یوازې په پاک حرم باندې پر بیت الله شریف باندې 360 بوتانه ګرځېدلي دومره شرک مځکه اخیستې وه 360 بوتانه دا هر یوه په کور کې به لس خدایان یو بت به ایښی و دا مې د خوشحالۍ خدای دی دا ما ته خوشحالي راکړي بل بت مې د هغه ورڅنګ ته ایښی و دا مې د رزق خدای دی دا ما ته رزق راکړي الله یزدي بل بت مې ایښی و دا ما د غم و د مصیبت و د ناجوړۍ څخه خلاصي الله یعز بالله دا رقم لس بوتان مو د هر چا په کور کې پراته وه لات عزات فلان قرآن عظیم شان کې هم د دې تذکره شته لیکن کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی په حرم کې پاک قدم د نبوت کښېښی قربان د ده قدم اوسه څومرې خوارۍ یې د دې شرک نه ختمېدو دپاره وکړي اول د وارې خپل د اکا زامن په مقابل کې ورته ودرېد خیر دی تا څه کوه اول دښمنه دی هغسې په حرم کې په پاکه مځکه کې الله ته په عبادت ولاړ دي دا لمونځ هغه وخت هېڅ ټول شرک کوي که رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه داسې نیولي دي داسې ولاړ دلته عتبه شیبه دا خبیثان دا غټ د قریشو سردارانو هغوی ویل دا وګوره دا څه کوي باره ټول د ځه یوه د نبي علیه صلات وسلام غاړې ته پټور واچوي کومه ګناه زما دغه یوه لویه ګناه زما د محبوب دا وه چې د خپل رب عبادت یې کوي غاړې ته یې پټور واچوي چې دا راکشه کړي په غاړه مبارکه کې هغه د بټو لکیر ولګېدلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی مخ ته ورته ولې څه کوئ هغه سړی وژنئ هغه سړی وهي چې هغه وایي زما رب یو دی که نه یقول ربي الله یو بل صحابي راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ځان سپر کړي ځان یې سپر کړي ځان یې شهید کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بچاو کړي بل وخت نبي علیه الصلاة وسلام بیا په پاک حرم کې پر بیت الله شریف کې ولاړ دی پر عبادت باندې هلته یو چا اوښ حلال کړی دی دا د اوښ فضلات پراته دي دا لرې یو دا شان باره یو بل ته وایي انعام وایي کم دي د نر زوی هغه ورته وایي زه یم العیاذ بالله څنګه دی
دا هغه مردار شام به چې دی په سجدې په حالت کې چې څوک به د پر سر پر ملا وکښېږي هغه ورته وایي ځې هر وخت کې ظالمان سته خدای دې موږ ته نه کړي راولي په دې کې دا د کفر لار به هم چا پوره کړې ډکه کړې به یې دا خانه خدای دې په موږ ته نه ډکې یو ظالم وایي زه کوم دا کار راواخیستې نبي علیه صلات وسلام مبارک پاک تندی الله تبارک وتعالی څومره حلیم ذات دی د عرش ذات ورته ګوري ټول فرشتې ورته ګوري مبارک تندی الله ته په سجده باندې پروت دی سبحان ربي الاعلی کلمات خولې راوځي دا د ظالم بچي دا جابر دا کافر دا یهودي دا شی راواخیستې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صد کې وکړ اخواسه د نبي علیه صلات وسلام لورکۍ زینب راځغلې ژاړي بابا جان ستا سره ولې دا رقم شروع ولې ستا سره دا خلک دا رقم کوي څه ګناه دې کړې ده دی خپل بچي ته تسلي ورکوي لورکیه پروا نه لري دې کې یو وخت به داسې وخت به راسي ستا د بابا دین دا به په ټول عربو کې انشاءالله رواج سي الحمدلله پر دې دین باندې دومره الله تشرکو به شیئا هیڅ شرک به د خدای تبارک وتعالی سره نه نیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر محنت باندې په ډېر کوشش باندې دا صحابه تیارول اول یې د کوچنۍ مدرسه پټ یو کور ورته جوړ کړي د دارالارقم په نامه باندې هلته به صحابه ورتلله د شرک څه به بیزاري کول توبه به ایستل بیا به نو نبي علیه صلات وسلام سره به ایمان راوړي بیا به